السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو دوستانو، امید لرم چې روغ او جوړ بایست. ګرانو محترمینو دوستانو، په نننۍ ویډیو کې به د واتساپ دوه ډېر خوندور او په زړه پورې اپډیټ تر وښیم. دوستانو، که چیرې تاسو ته د دغه اپډیټو پته نه وي، نو دغه ویډیو ضرور در پاره سره وګورئ. نو دوستانو، هغه کم اپډیټونه دي، کم سیټینګونه چې په واتساپ کې راغلي دي او موږ ترې نه فایده نه ده اخیستې، موږ ته نه دي معلوم. نو په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته مکمله طریقه درښیم. نو دوستانو، نور وخت نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ګورئ دوستانو، تاسو به راسئ، د ټول در مخه به خپل واتساپ خلاص کړئ. واتساپ کې هغه کم اول اپډیټ دی، اوله طریقه چې زه تاسو ته درښیم، هغه در ټولو خوندوره طریقه ده. مخکې چې به کله موږ ته یو چا بغیر نوم لمبر راولېږي، نو موږ به هغه ضرور رپلی د ځانه سره سیو کوئ، بیا موږ هغه ته میسج نشو کولی. یعنې که چیرې تاسو یو چا ته بغیر نوم دغسې لمبر ورته ولیکئ، ور وایستوئ، نو اوس هغه به خامخا د ځانه سره سیو کوي، بله کوم خبرې نشي ورسره کولی. نو دوستانو، دا کم نوی اپډیټ چې اوس په واتساپ کې راغلی دی، هغه هم د دغه په باره کې دی چې اوس لمبر سیو کېدل یعنې پخېدل د موبایل په فون کې نه غواړي. صرف تاسو په هغه لمبر باندې کلیک وکړئ. لکه ماته اوس دغه یو لمبر دی، دلته تاسو کتلی شئ زما سره دغه لمبر دی، اوس دا دې سره نوم نه دی لیکلی. مخکې به دې باندې موږ داسې کلیک وکړئ، نو دا به موږ پلا نوم ورته لیکي، بیا موږ میسج ورته کولی شو. اوس چې تاسو صرف په لمبر باندې داسې کلیک وکړئ، ګورئ ما په لمبر باندې کلیک وکړو، اوس ماته 3 اپشنه راکړه، یعنې زه ډایرکټ هغه ځای ته نه بوتلم چې نوم بیا غوښتي. نو دلته تاسو کتلی شئ دوستانو چې 3 اپشنه ورکوي، دغه چیټ ویټ او دا بل ډیلی او دا بل بیا ایډ ټو کونټیکټس. نو دوستانو، دغه کم که تاسو غواړئ چې دغه سړي ته اوس دا لمبر نه سیو کوئ، د سیو کولو بغیر تاسو دغه سړي ته میسج وکړئ، نو تاسو په دغه چیټ ویټ باندې کلیک وکړئ. ګورئ دوستانو، دغه اول اپشن چې دی، نو تاسو کتلی شئ چې هغه لمبر ته بغیر سیو کېدلو ولاړو. اوس دلته هغه ته موږ میسجان هم کولی شو، هغه ته موږ لیکایي هم کولی شو. هغه لمبر زموږ سره که سوي که نه وي، موږ هغه ته میسج کولی شو. نو تاسو کتلی شئ دوستانو. او بل کم اپډیټ دی دوستانو، دا بیا زموږ تاسو دپاره د ټولو غټه خوشخبري ده. مخکې چې به کله موږ د واتساپ ګروپ جوړ کړئ، په هغه کې صرف 2500 کسان ځایدله، یعنې در 2500 یا 240 که څو دغسې وه، در دې زیات کسان په ګروپ کې نه راکله. په واتساپ کې چې کوم نوی اپډیټ اوس راغلی دی، هغه د دغه په باره کې دی چې د واتساپ ګروپ ته در 500 لا هم زیات کسان تاسو اضافه کولی شئ. نو دوستانو، که چیرې تاسو سره په واتساپ کې دغه اپډیټ نه وي راغلی، تاسو ضرور خپل واتساپ اپډیټ کړئ. نو د هغې دپاره به تاسو راسئ، د خپل موبایل دغه پلی سټور ته به راسئ. دا ګورئ، دا پروشکا څوک ورته وایي، څوک پلی سټور ته وایي. نو تاسو په سرچ کې ولیکئ واتساپ. نو چې کله تاسو واتساپ ورته سرچ کړئ، نو دلته به تاسو ته واتساپ راواخلي، ورته لیکلی به وي اپډیټ، په دغه د اوپن پر ځای به اپډیټ ورته لیکلي د انسټال پر ځای. تاسو به په دغه اوپن باندې کلیک وکړئ، ستاسو کومه ډیټا هر څه به په هغه ځای باندې پراته وي، خو نوی اپډیټ ورته راوړئ. نو دوستانو، هغه دغه اپډیټ دی چې تاسو په یو ګروپ کې در 500 کسان لا هم زیات اډ کولی شئ. نو دوستانو، راسئ زه تاسو ته در وښیم. ګورئ، دغه یو ګروپ دی، زه اوس دې ته ورځم چې په دې کې څو کسان دي. په دې کې 424 کسان دي، مخکې در 2500 کسان نه اضافه کېدل. دلته تاسو کتلی شئ دوستانو چې دلته هم لیکلي دي 424 کسان اوس په دغه ګروپ کې ایډ دي. نو تاسو دغه لمبرو ته کتلی شئ چې دا بیخي بې انتها ډېر لمبرونه پکښې دي چې مخکې په دې کې صرف او صرف 2500 کسان راکړله. نو ډېر خوندور اپډیټ و دوستانو، دغه اپډیټ یې زما د ټولو خوښ شو. او بل هم ډېر خوندور اپډیټ و چې زموږ ته اوس لمبر سیو کول نه غواړي، بس موږ هغه ته میسج کولی شو. نو دوستانو، که مو چیرې لږ هم فایده ترېنه حاصله کړې وي، نو زما یوټیوب چینل ضرور در سره سبسکرایب کړئ او نورو دوستانو ته هم لینک واستوئ، تر څو هغه هم زموږ سره په دې چینل کې ملګري شي او هر ورور زموږ د چینل څخه فایده واخلي. نو ماته اجازه راکړئ، در نورو ویډیوګانو پورې د خپل ځان زیات خیال ساتئ. وسلام.